دلته د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله یوه بله د ده د زهد او د فرزګرۍ واقعه ته اشاره کړې ده. هغه دا ده چې یو ورځ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله ته د مال الفی نه یو د غمبر خوشبويي درته راوړې شوه. هغه د په لوس کې وخوسته. کله چې هغه په لوس کې وخوسته نو بیرته یې هغه کس ته واپس ورکړه چې دا هغه بیت المال ته ایسه. دا لوس چې ده کله په خپله فازه باندې کاش کو خپله فازه ته یې داسې پېښ کړو چې هغه خوشبويي بې محسوس کو. نو غلام ته یې وویل چې اله اوبه راوړه چې زه اودس وکړم خپل لوس ومینځمه. نو هغه خپل لوس د بیرته د هغې خوشبويي نه ومینځو د دې په خاطر چې هغه د بیت المال په خوشبويي باندې د ده لوس هم ککړ نه شي. او دغه رقم ته دویمه واقعه دلته هم دغې ته اشاره ده د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله د هغه پرزګرۍ ته د ده غلام به دته اوبه راوړې چې دی اودس به وکړي. نو هغه اوبه ګرمې به وې. یو ورځ خپل غلام ته یې وایي دغه اوبه چې ته ګرموې دا د دغه مسلمانونو د دغه اشپزخانې نه به نه راوړې دغه د بیت المال د اشپزخانې نه چې هغه د ده کوم لنګار و. هغه ورته وویل چې ولې نه؟ نو ده وویل چې وایي دا خو دې په مو باندې لمنځي نه فاسد کړو دا دې څه رقم ټکور کړی دی. نو بیا د هغې اوبې حساب وکړو چې څو ورځې نه د ګرمې اوبه راوړې. نو هغه ورځې یې حساب کړې. نو د څومره ورځې چې وې د دومره ورځې ته حساب وکړو او په دومره ورځې کې چې څومره لرګي سوځلي شوي وو په هغه اشپزخانه کې هغه لرګي بیرته اشپزخانې ته راوړو. دا و د عمر ابن عبدالعزیز رحمه الله د هغه فرزګرۍ واقعه چې دغه ده کې څومره تقوا او فرزګري وه. نو دې تکه اوس موږ او تاسو فکر وکړو نن سبا د افغانستان د اسلامي امارت مشران الحمدلله په هغې کې هم تر ډیره عدل او انصاف په ډیره کې موجود دی. د بیت المال سره احتیاط هغه په ټولو کې موجود دی. خصوصا یو دوه درې ورځې چې د یوه خبره ګرځي هغه په د رسنیو کې د ایران موضوع چې ایران کې افغانان وژل شوي دي یا په کوم بل ملک کې شهیدان شوي دي. نو هغې په اړه باندې دغه تصویرونه په رسنیو کې ګرځي موږ او تاسې یې وینو. یول خو دا خبره چې امارت یو ډیر ښکلی او فراخ فکر لري یو ډیر ښه داریز لري یو ډیر ښه سجنده فکر لري داسې یو زر پرېکړه نه کوي. نو دوی وایي چې موږ به په دې باندې پلټنه کوو. نو هغه پلټنه چې وکړه نو هغه موضوع نن هغه د ایران هم رد کړه او امارت خو لا د مخکې نه و تایید کړي. نو دغه د دښمن یو دسیسه وه چې ایران او د افغانستان نن اړیکې سره ښې شوي دي. نو هغه اړیکې د خرافېدلو لپاره دوی یو داسې دسیسه جوړه کړې وه چې هلته دوی تصویرونه نشر کړي د هرات د زلزلې د شهیدان شوي کسانو او یا په پاکستان کې څه خلک وژل شوي وو د هغې هغه تصویرونه یې نشر کړي وو چې هغه میډیا کې خلکو ته دا وښیي چې دا په ایران کې افغان مهاجر وژل شوي دي. چې هغه خبره نن هغه د ټول ایرانیانو هم رد کړه افغانستان هم رد کړه چې دغه واقعیت نه لري. او په ټول افغانستان کې یوه کورنۍ دغه 260 خو پرېږدي یوه کورنۍ داسې نه شوه ثبت چې هغه وایي چې د مونږ یو ځوان تللی و ایران ته هغه هلته مړ شوی دی مونږ اړیکې ورسره قطع شوي یا هغه رښتیا هلته ورک شوی دی. نو دا د دښمن یوه دسیسه وه خصوصا د هغه تښتېدلي او بې غیرته خلکو چې هغه د وطن نه تښتېدلي دي هغې دا خبره ډېره په مخ وړله. خو لیکن دا خبره دروغ خو لیکن یوه خبره بله دا خبره مونږ باید ومنو چې د مونږ ځوانان خارج ته ځي رښتیا هغه که د ایران د لارې وي که د بلې لارې وي هغه خارج ته وځي. په دې کې یو څو لاملونه دي. یو لامل خو لوی پکې همدغه تښتېدلي بې غیرتو خلکو دی چې هغه روزانه په میډیا باندې خبرونه د دروغو نشر کوي. افغانستان خلکو ته یو داسې د امارت خلاف یو منفي ذهن فکر ورکوي چې هغه خلک د افغانستان نه ووځي او د خارج صفات ورته کې هلته ویډیوګانې ورته نشر کوي. نو هغه ځوانان چې بعضې باندې خواهش فرستي غالبه شي نو هغه د افغانستان نه د وتلو کوشش کوي. او دویم چې دی فقر او غریبۍ نه هم زیات خلک سي چې هغه غریبان دي او فقر دی په دې کې. نو په دې کې بیا هم امارت مسؤله دی او هم هغه تجارون مسؤله دي چې هغه تجارون باید داسې پانګونې په افغانستان کې وکړي او دغه
افغانستان کې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی چې په خارج کې هغه پانګونې کوي هغه په افغانستان کې وکړي، افغانستان کې د خپل اقتصاد جوړ کړي چې دوی په خارج کې خپل اقتصادونه جوړوي. دغه ځوانان د په کار وګماري، په دندې دي وګماري، دلته د دوی ته خپله یو زمینه مساعده کړي. امارت دې هم دا کار وکړي چې دغه ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، هېڅوک دې ته مجبور نشي چې افغانستان پرېږدي بلکې خارج ته لاړ شي او هلته ډېر د ضلالت او داسې یو ذلیله ژوند تېر کړي. دې ته باید یو څوک پرې نه ښودل شي، خصوصا هغه خلک چې هغه ښه پیسه لري، هغه د دې په ځای چې دی زیات حجونه وکړي، زیات عمرې وکړي، قسم دی سړی عجیبه شي ورته یو کس چې هغه خپله ټوله کورنۍ عمرې ته ولي، ماشومان چې هغه د حج او عمرې لزوم په دوی نشته، هغه ټول عمرې ته ولي، هغه ټول حج ته ولي، د هغې سره شریکه حج ته ځي، حتی د حج نه یو د سیل ځای جوړ کړی دی، هغه د سیل په طریقه باندې حج ته ځي. اما په افغانستان کې دا غریبان هغه د غریبۍ نه خارج ته تښتي. نو دغه حج عمره دې په افغانستان کې ده، خو ته سعودي ته پسې خوښه یې. همدغه حج او عمرې ثوابونه دې په افغانستان کې پراته دي، خو د موږ او تاسو نه ورک دي، موږ او تاسو هېر کړي دي. د موږ کونډې او یتیمان هغه په سړکونو باندې سوال ته ناست دي، خو موږ د کورنۍ سره حجونو ته ځو. نو د دې په ځای باندې باید هغه په افغانستان کې پانګونه وکړي، هغه پیسې چې په حج او په عمره لګوي، یو فرضي حج دی هغه ادا کړه، نو د هغې نه وروسته د نفلي حجونو نه بهتره دا ده چې دغه نفلي حجونه وکړه چې هغه افغانستان کې دغه غریبان د هغې ته دغه روپۍ ورکړه، دغه د دې نه ایمن کړه چې هغه خارج ته لور نه شي. همدغه د عمر بن عبدالعزیز رحمه الله یو بله واقعه هم دلته رسي چې حتی هغه د خپلې ښځې هغه ګاڼې هغه خولي هغه یې هم بیت المال ته داخلې کړې وې، هغه یې هم په بیت المال کې لګولی، هغه خپل مال هر څه د ده په بیت المال باندې قربان و. نو د امارت مشرانو نه هم د موږ دا غوښتنه ده چې هغه دغه شان د عمر بن عبدالعزیز رقم د انصاف او حکومت وچلوي چې بیا به هغې نوم په تاریخ کې تل پاتې وي. مونږ په امارت باندې کوم اعتراض نه لرو، هغه الحمدلله ښه په انصاف روان دی، خو لیکن هغه فرض واجب او سنت مستحب نه زیات احسانات باید وکړو، زیات ښه کارونه د خلکو لپاره ترسره کړو چې هغه د الله په نیز باندې او هم د خلکو په نیز باندې د یو لوی نشان یو لوی نام پاتې شي. نو الله جل جلاله موږ او تاسو ته هم دغه شان د تقوا او پرهیزګاري نصیب